هغه سب سټیشن دی یو انجینر د کارنده مدیریت اداري مراسلاتو او پېرودونکو خدمتونو د ظرفیت لوړوي څلور ورځنی روزنیز پروګرام د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز له لوري د هیواد ولايتي واحدونو اداري او پېرودونکو خدمتونو اړوند کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې په مخه د کارنده مدیریت اداري مراسلاتو او پېرودونکو خدمتونو پیاوړتیا په تړاو څلور ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو چې موخه یې د اداري چارو ښه مدیریت د رسمي مراسلاتو په تړاو بهتره پوهاوی او په ټوله کې د پېرودونکو خدمتونو ښه تنظیم بلل کیږي. څو پورې څنګه وکولی شو چې یو مو سره اداره رامنځته کړو خدمات بهترین خدمات وړاندې کړو او هغه ستونزې چې مشتریان لري هغو ته څنګه کولی شو چې رسیدګي وسو اداري سیستمونه نور ته مراحل فرماجات چې دي هغه څنګه په اسانه په موثقه او په دقیقه ډول باندې ترسره کړو. د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز مسؤلین وایي د روزنیز پروګرام به د ولایتي واحدونو اداري کارکوونکو سره مرسته وکړي څو خپل اداري مهارتونه لا لوړ کړي د ورځنیو چارو په تنظیم کې چټکتیا راوړي او له دې لارې د پیرودونکو رضایت خوندیتوب ته کار وکړي. توقعی که ما داریم از طریق نگاهی است که ما دانش مسلکیشان افزایش میتیم و مهارت کاری عملی که عملا کار میکنن این را کوشش میکنیم از طریق کارهای گروپی مباحثات گروپی و تجارب عملی که دارن هر کس از این طریق ما این را بسا پیش میبریم یعنی آموزش ما یک آموزش عملی و نظری است. د دې روزنیز پروګرام ګډونوال د ظرفیت لوړونې په مخه د ورته پروګرامونو د لا پراختیا هیله لري او زیاتوي چې د ظرفیت لوړونې هر روزنیز پروګرام د وړاندې کېدونکو خدمتونو د کیفیت په ښه والي د چارو په چټکتیا او د کارکوونکو د مسلکي وړتیاو په پراختیا کې پیاوړې ونډه لري. وقتی که ارتقای ظرفیت میشه برنامه‌های آموزشی دایر میشه موثریت در کارهای ما بیشتر خواهد شد و ما بهتر میتونیم عرضه خدمات بکنیم و سهولت ایجاد بکنیم بدون کدام کمی و کاستی عرضه خدمات بهتر برای مشترکین داشته باشیم. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند روزنیز مرکز د برېښنا سکتور د مدیریتي او تخنیکي ظرفیت لوړوي په برخه کې مهم بنسټ بلل کیږي چې د اټکل مخې به د روان کال په دوام د برېښنا سکتور تر نږدې 2000 کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې وروزي.